د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زید. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، ګلونه، احترامات مې قبول کړئ. خاکسار احمد زه یم یو ځل بیا ستاسو په خپله خپرونه د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې تاسو ته حاضر یم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. قدرمن اورېدونکو تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په اړه معلومات درکوو. ګران اورېدونکو په تېره خپرونه کې تاسو د ګیانا یا ګیانا هېواد باره کې معلومات اورېدم په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او د ګیانا هېواد باره کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. د دې اونۍ د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې تاسو ته هايتي هېواد در پېژنم په دې تمه چې دا خپرونه هم را سره تر پای واورئ. درنو اورېدونکو بیا هم ښه راغلاست. د هايتي هېواد د نوم لنډیز په انګلیسي ژبه کې HT دی. رسمي نوم یې هايتي جمهوریت او نړیوال نوم یې هايتي دی. هايتي هېواد په لویدیځي نومکوره، شمالي نومکوره هايتي په کارابین کې د سترو انتیلونو د ټاپوګانو په قطار کې د دونمیکن لویدیځ اړخ ته په مرکزي امریکا کې د لویدیځ البلد د 1.5 درجو نه تر 4.5 درجو او د شمالي ارض البلد د 18 درجو نه تر 20 درجو ترمنځ موقعیت لري. درنو اورېدونکو د هايتي هېواد ټول مساحت 2,750 کیلومتره مربع دی. هايتي له دریو خوا څخه د کارابین ستر سیند او د شمالي اطلس سمندر اوبو کلاوان کړی دی. ختیځ لور ته دونمیکن هېواد پروت دی. هايتي له دونمیکن سره 380 کیلومتره او له اوبو سره 1,101 کیلومتره ګډه پوله لري. د هايتي هېواد د مهمو غرونو څخه د مالګې غر دی او د مهمو غټو سیندونو څخه ترایز ارتینوت سیندونه دي چې د دې هېواد په کرنه کې هم ترې استفاده کیږي. هايتي هېواد د استوا کرښې ته د نږدېوالي او د سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله لمده، توده او سمندري هوا لري. هايتي په منځنۍ امریکا کې د سترو انتیلونو د ټاپوګانو په قطار کې د هسپانیلو یا نوې هسپانیا د ستر ټاپو 40% لویدیځه برخه نیولې ده. د دغې ټاپو لویدیځ لور ته د ونوارت تنګي په واټن کیوبا ټاپو پروت دی. نوې هسپانیا ټاپو له کیوبا څخه وروسته په کارابین کې دوهم ستر ټاپو دی. هايتي هېواد په عمومي توګه یو غرنی هېواد دی چې د دوو غرونو لړیو د مالګې غر او جیګ غر له ختیځ څخه لویدیځ لور ته اوږد پروت دی. د هايتي هېواد منځنۍ او لویدیځې برخې هوارې دي او شاوخوا غونډیو دغو سیمو ته د سمندر د تودو بادونو او لمدبل د ننوتلو مخه نیسي. هايتي هېواد 2 ټاپووزمې لري. شمال ختیځه ټاپووزمه د هېواد په شمال کې او سود ټاپووزمه په جنوب کې او 4 ټاپوګان لري. تورتو د هايتي په شمال کې، واش په جنوب لویدیځ کې، ګناوا په لویدیځ کې او ګران کامټ د هايتي په لویدیځ کې موقعیت لري. د هايتي هېواد او دونمیکن پولو ته نږدې د ارزويي د اوبو طبیعي ډنډ پروت دی چې په کارابین کې د ولاړو اوبو تر ټولو ستر ډنډ دی. د دغه هېواد په شمال لویدیځ کې د تورتو تنګی، د تورتو د ټاپو او د هايتي په ختیځ کې د سنت مارک د کانال، د ګیناوي د ټاپو او د هايتي په جنوب کې د لاوګان کانال، د ګیناوي
د ټاپو او د هایتي ترمنځ موقعیت لري. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د هایتي تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین سیند دی او تر ټولو لوړه سیمه مونت لاسیالي ده چې 2608 متره جګوالی لري. د هایتي هېواد مرکز د پورتو پرینس ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 203 نفر، په 1 میل مربع کې 960، په ښارونو کې 29.5% او په کلیوالي سیمو کې 2.5% اوسیدونکي ژوند کوي. په هایتي هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 2.2 کاله ده، په نارینه‌و کې 1.8 کاله او په ښځو کې 4.1 کاله ده. په هایتي هېواد کې یوه ښځه په عمر کې 15.02 ماشومان زیږوي. د دې هېواد د اوسیدونکو نژاد 95% تور او ګډ تور او سپین 5%. دین او مذهب یې رومن کاتولیک دی. رسمي ژبه یې اسپانوي ده او په کوریول او داسې نورو ژبو باندې خلک هم په دې هېواد کې خبرې کوي. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. هایتي هېواد د اداري ویش له مخې په 9 برخو ویشل شوی دی. حکومت جمهوري دی. د هایتي هېواد نوی اساسي قانون په 1908 د مارچ په میاشت کې نافذ شوی دی چې یو کال وروسته بیرته وځنډېدو. د هایتي دولت دا قانون په 1994 کې بیرته راژوندی کړ چې تر اوسه پورې د اعتبار وړ دی. د هایتي د اساسي قانون له مخې د دې هېواد جمهور رئیس د خلکو پوښه د 5 کالو لپاره ټاکل کیږي. د هایتي هېواد د جمهور رئیس تیره ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به په 2015 کال کې ترسره شي. په هایتي هېواد کې لومړی وزیر د جمهور رئیس لخوا د ولسي جرګې پوښه، د کابینې وزیران د لومړي وزیر لخوا د جمهور رئیس په مشوره غوره کیږي. د هایتي هېواد پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 21 غړي لري او د خلکو پوښه د شپو کالو لپاره کار کوي. د هایتي د مشرانو جرګې 33% غړي په هرو 2 کلونو کې نوي ټاکل کیږي او دوهمه په دې هېواد کې د مرستیالانو خونه ده چې دا 3 غړي لري او ټول د خلکو پوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کیږي. د هایتي هېواد د ولسي جرګې تیره ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د هایتي هېواد د خپلواکۍ ورځ 1804 د جنورۍ لومړۍ له فرانسې څخه ده. ملي رخصتي د جنورۍ لومړۍ له خپلواکۍ ورځ ده او همدا شان دا هېواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 24 ده. درنو اردوونکو، د هایتي هېواد بیرغ د 2 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ تیز شنه او ښکتنۍ سره ده. د هایتي هېواد د ملي بیرغ په منځ کې د دې هېواد ملي نښان ځای په ځای شوی دی. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځم د هایتي هېواد اقتصاد ته. هایتي هېواد د امریکا د لوی وچې له بېوزلو هېوادونو څخه دی. د دې هېواد کابو 80% خلک له هغې کرښې څخه ښکته ژوند کوي چې نړیوالې ټولنې د بېوزلتوب لپاره ټاکلې ده. د کرنې سکتور د هایتي د اقتصاد د ملا تیر بلل کیږي. د کرنې ځینې محصولات د هایتي د کورنۍ اړتیاو له پوره کولو څخه وروسته بهر ته هم صادریږي او هایتي هېواد ته بهرني اثار راوړي. د هایتي هېواد 60% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار لګیا دي. له بده مرغه چې ناوړه طبیعي پیښې لکه سمندري طوفانونه او داسې نور د هایتي ټول اقتصاد او په تیره بیا د کرنې سکتور ته درانه زیانونه اړوي. د هایتي د صنایعو وړوکی سکتور معمولا هغه کرنیز مواد پروسس کوي چې په همدې هېواد کې کرل کیږي. په 2000 کال کې د هایتي هېواد د جمهور ریاست په ټاکنو کې داسې درغلۍ وشوې چې د دې هېواد او د خلکو او نړیوال ټولنو کرکه یې راوپاروله. د دغې ټاکنو د نتایجو له اعلانولو څخه وروسته امریکا متحده ایالات، اروپایي غړو او ډیرو مرستندویو هېوادونو او مؤسساتو هایتي ته خپلې مرستې وځنډولې. دغه ځنډولو د هایتي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړ. اقتصادي وده په 2001 کال کې 1.2% او په 2002 کال کې 0.9% ته راکمه شوه. په همدې وخت کې ځینې مرستندویه ټولنو په کال 2003 کې په لومړنیو میاشتو کې خپلې مرستې هایتي ته بیرته پیل کړې او 500 میلیونه ډالر د هایتي دولت ته په واک کې ورکړل. د هایتي هېواد اقتصاد په اوسنیو وختونو کې د ډیرو ستونزو څخه ځورېږي. ځغلنده انفلاسیون، د کورنیو بهرنیو پانګوالو کموالی او د بهرنیو سوداګرۍ دردونکی کسر د دې هېواد د اقتصاد ستونزې بلل کیږي. په همدې وخت کې هایتي هېواد د خپلو پخوانیو پورونو څو قسطونه
بانک ته ورکړل او د نورو پورونو په جدول باندې بیا کتنه وکړه. دغو ښو اړیکو له هایتي اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړه خو د دغه هېواد د خلکو ټولنیزې ستونزې ورکې نه کړې. په کال 2004 کې په منځنیو وختونو کې د هایتي جنوبي برخې سمندري طوفانونو وځپلې او د دې هېواد خلکو او دولت ته درانه زیانونه واړول. د هایتي هېواد د صنعت څخه برېښنا، خوراکي مواد، اوړه، بوره، غوړي، جوس، بیر او شراب، کوچنیو صنعتي مالونو، موناژ، له وارداتي پرزو څخه ټوکران، سیمنټ، فرنیچر، استخلاقي توکي او داسې نور شیان. درنه اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې راځم د هایتي هېواد کرنې ته. د هایتي هېواد 9.9% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 18% ځمکه څېړځایونو، 5% ځنګلونو او پاتې 20.6% غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او داستګونو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1998 کې د هایتي 750 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د هایتي هېواد 66% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هېواد 30% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تمباکو، پنبه، ګني، جوار، وریجې، کچالو، قهوه، قاکو، باغي میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هېواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. هایتي هېواد په 2003 کال کې 1.46 میلیونه غواوې او غوایه، 1.4 میلیونه وزې، 1.0 میلیونه سرکوزي، 1.45 پسونه، 12 اسونه او 15.15 میلیونه چرګان درلودل چې له غوښو او وړیو او پوستکو څخه کار اخیستل کیږي. د هایتي هېواد خلک هر کال په خپلو شاوخوا اوبو کې کابو 15,000 ټنه کبان نیسي. د هایتي هېواد د کاني موادو څخه مس، سره زر، سپین زر، د اوسپنې ډبرې، قلعي، نکل، د ډبرو سکاره، مرمر، چونه، ګچ او مالګه. د صادراتو څخه کوچني صنعتي تولیدات، کاني مواد، لرګي، خوراکي مواد، قهوه، غوړي، کاکو، میوې او په تیره بیا ام، جامې، لاسي کارونه او هنري اثار چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، دومینیکن، فرانسه، بلجیم او کاناډا هېوادونه. د وارداتو څخه خوراکي مواد، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، جوړ شوي مالونه، تیل، نفتي محصولات، اومه، صنعتي مالونه، کاغذ، برېښنایي وسایل، استخلاقي توکي، ژوندي څاروي، ټوکران، دارو درمل او ساختماني مواد چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، هالند، انټیلونه، مالیزیا او کولمبیا هېوادونه. د هایتي هېواد د پیسو واحد ګورد دی. د دې هېواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00509 دی. د انټرنیټ هېوادنی کوډ یې HT دی. درنو اردوونکو، هایتي هېواد 3 ډوله پوځ لري: ځمکنی پوځ، سمندري پوځ او هوایي پوځ. په هایتي هېواد کې د عسکري خدمت سن 18 کلن دی. د عسکري خدمت لپاره د احتیاطي کسانو ذخیره 1,06,401 نفر. د عسکري خدمت لپاره وړ کسان 9,48,320 نفر. د هغو ځوانانو شمېر چې هر کال په هایتي کې د عسکري سن ته رسیږي 98,554 نفر. په هایتي هېواد کې عسکري لګښتونه 26 میلیونه ډالره په 2003 کال کې. په غیر خالص کورني تولید کې د عسکري لګښت ونډه 0.9%. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو هایتي هېواد او نړیوالو لانجو ته. د کال 2004 له پیل څخه 8,000 بهرني ثلثاتي پوځونه په هایتي کې ځای په ځای شوي چې په ملک کې سوله او امنیت ساتي. همداراز د دې هېواد دولت غواړي چې ګاونډي هېوادونو او په تیره بیا دومینیکن جنوب ته د هایتي ځوانانو د تیښتې او مهاجرت مخه ونیسي. دغه ځوانان معمولا د خپل هېواد څخه د فقر او وزګارتیا له امله نور هېوادونو ته مهاجرت کوي. او دا هم د خپرونې په دې برخه کې هایتي هېواد او مخدره مواد. د هایتي له خاورې څخه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هېوادونو ته د جنوبي امریکا د کوکاینو د ترانزیت لپاره کار اخیستل کیږي. ویل کیږي چې کولمبیا د مخدره موادو یو څه پیسې د هایتي په بانکونو کې لاندې باندې کیږي. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د هایتي هېواد تاریخي پیښو ته چې مرسل نوري به درته وړاندې کړي.
نامتو هسپانوي سمندري سیلاني کریستوف کولمب په کال 1692 کې په کارابین کې هغه ټاپو ته ورسېد چې د نوې هسپانیا ونوموه او لویدیځه برخه یې بیا وروسته د هایتي په نامه وپېژندل شوه. په هغه وخت کې د نوې هسپانیا په ټاپو کې د اراوا قوم اوسېده. هسپانویانو دغه ځایي خلک ورو ووژل او نورو شاوخوا ټاپوګانو ته یې وشړل او د دوی د استوګنې په سیمو یې د سنت دومینیک نوم کېښود. د دومینیکن د هغه وخت مذهبي ټولنو د هسپانویانو مرسته کوله او دوی ته یې د دغه ټاپو د ځایي خلکو د وژلو یا شړلو مشورې ورکولې. له هسپانویانو څخه وروسته فرانسوي او نور اروپایي سوداګر هم د ګنیو د سترو کروندو د جوړولو په تمه د نوې هسپانیا ټاپو ته ورسېدل او د دغه ټاپو ځینې برخې یې ونیوې. په نوې هسپانیا کې د ګټو د ویش پر سر د فرانسویانو او هسپانویانو ترمنځ پرلهپسې سیالیو د دغه ټاپو د ویش لاره پرانیستله. د دغه ویش له امله د نوې هسپانیا د ټاپو ټوله لویدیځه برخه د فرانسویانو د واکمنۍ سیمه وبلل شوه. فرانسویانو د نوې هسپانیا د ټاپو د لویدیځې یا فرانسوي برخې د کاني شتمنیو د رایستلو او د ګنیو په کروندو کې د کار لپاره چې دا وخت د هایتي په نامه یادېدله کابو 100,000 تورپوستي افریقایي مریان دغه سیمې ته راوستل او هلته یې ځای پر ځای کړل. دغه مریان د هایتي له اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته وکړه او ژر یې هایتي د بورې د صادرولو په یو ستر مرکز بدل کړ. په کال 1989 کې هایتي د تورپوستو د مریانو چې دا وخت یې شمیر 4,80,000 کسانو ته رسېده د فرانسې د ستر اوښتون د اغیزو له امله په سترو پاڅونونو لاس پورې کړو. د دغه پاڅونونو له امله په هایتي باندې د فرانسویانو نیغ په نیغه واکمني پای ته ورسېده او دولتي ځواک د هغه اروپایي فیوډالانو لاس ته ورغی چې له پخوا څخه په دغه هېواد کې میشته شوي وو. د کال 1804 د جنوري په لومړۍ نیټه هایتي د لاتینې امریکې د لومړني هېواد په توګه خپلواکه شو او د خپلواکۍ د جګړو پوځي مشرانو د هېواد واګې ترلاسه کړه. په کال 1820 کې په هایتي کې جمهوري نظام راغی او پیرباوایا د دغه هېواد د لومړني جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. پیرباوایا 40 کاله پر هایتي حکومت وکړه. له ده څخه وروسته دغه هېواد له داسې کورنۍ ستونزو، اقتصادي بحرانونو او جګړو سره مخامخ شو چې په ټوله 19مه پیړۍ کې د هایتي د اقتصادي پرمختګ او سیاسي ثبات مخه ډپه کړې وه. هایتي د 1915 او 1940 کلونو ترمنځ د امریکې د متحده ایالتونو تر حمایې لاندې و. په کال 1915 کې د دغه هېواد جمهور رئیس ګیوم سام 200 سیاسي بندیانو وژل او په دې توګه یې په ټول هېواد کې یو ستر پاڅون ته لاره هواره کړه. ګیوم سام د خلکو له ویرې څخه د فرانسې سفارت ته پناه یوړه خو پاڅېدلي خلک همالته ورغله او جمهور رئیس یې وواژه. له همدې امله د امریکې د متحده ایالتونو د سمندري پوځونو سرتیرو په هایتي ور ودانګل او دغه هېواد یې ونیو. که څه هم چې په کال 1940 کې د هایتي جمهور رئیس وینسا امریکایان له هایتي څخه وتلو ته اړ ایستل خو د خپل هېواد په کورنۍ چارو کې د هغوی د اغیزې او لاسوهنې مخه ونه شوی نیولی. د وینسا د حکومت په وخت کې د هایتي په زرګونه بزګران د دومینیکن د دیکتاتور د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شول. دغه وسلوالو د وینسان مرسته کوله. دغه ډلوژنو د هایتي د خلکو غوسه راوپارول او په نتیجه کې یې په پراخه بغاوتونو لاس پورې کړو. دغه بغاوتونو په کال 1940 کې د وینسان دولت له ماتې سره مخامخ او نسکور کړو. له وینسان څخه وروسته بل ولسمشر الیسکو د چارو واګې ترلاسه کړه خو د هغه عمر ډېر لنډ او ځای پوځیانو ونیو. پوځیانو مارسا استین د هېواد د جمهور رئیس په توګه وټاکه. استین د هایتي په اساسي قانون کې یو لړ بدلونونه راوستل او د کارګرانو معاشونه یې زیات کړل. دې بدلونونو د خلکو رضایت جلب نشوی کړی. له همدې امله پوځیانو په څو کلونو کې څو جمهور رئیسان وټاکل او لرې کړل چې یو هم ډېر بریالیتوب نه درلوده. په کال 1950 کې د هایتي جمهوري ریاست په ټاکنو کې فرانسوا د خلکو رایې وګټلې. د په هایتي کې د دیکتاتورۍ بنسټ کېښود او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د 1940 له مخې ځان د هایتي د ټولو ولسمشر وټاکه. د فرانسوا په وخت کې د هایتي او د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې خړې پړې شوې. د کال 1940 په مارچ کې د والیا ځان د لومړي فرانسوا په نامه د هایتي د ستر واکمن امپراتور په توګه اعلان کړ. خپل واکونه ډېر زیات کړل. د کال 1940 په وروستیو میاشتو کې د هایتي یو شمېر تبعیدیانو هڅه وکړه چې لومړی فرانسوا ووژني خو بریالي نه شول او له نیولو څخه وروسته په دار وځړول شول. په کال 1990 او 1980 کې د هایتي په زرګونو ځوانانو په هېواد کې د پرله پسې وچکالۍ، فقر او وزګارتیا له امله د امریکا د متحده ایالاتو ته وتښتېدل او هلته یې پناه واخیسته. په 1980 کې د هایتي په اساسي قانون کې نوې کتنه وشوه او 4 کاله وروسته په هایتي کې ټاکنې وشوې خو
د هېواد 1% خلکو برخه پکې وانخیسته. په کال 1983 کې د هايتي خلکو د جان کلود د ملګرو لخوا د دغه هېواد د 40,000 اوسیدونکو د وژلو په توسن په سترو پاڅونونو لاس پورې کړو. جان کلود د دغه پاڅونونو له امله امریکې ته وتښته او ځای جنرال هنري نامغوت ونیو. نامغوت د هايتي ملي شورا ټول سیاسي بندیان خوشي کړل او د هېواد په اساسي قانون باندې نوې کتنه وکړه. د هايتي د کال 1983 په ټاکنو کې لیس لیمانیګات جمهور رئیس شو، خو د 5 میاشتې وروسته جنرال نامغوت کودتا وکړه او بیا د واک پر ګېډۍ خېټه واچوله. د همدغه کال د سپتمبر په میاشت کې د والیا یو پلوي جنرال پروسپر کودتا وکړه او جنرال نامغوی لرې کړه. د کال 1990 په مارچ کې جنرال ابراهام کودتا وکړه. د هايتي د کال 1990 په ټاکنو کې جان برنارد د خلکو رای وګټل او د هايتي جمهور رئیس شو. د 1991 په سپتمبر کې جنرال راول سدراس د یوې خونړۍ کودتا په ترڅ کې ارستید له کاره ګوښه کړه او د امریکې د متحده ایالاتو دغه کودتا په کلکه وغندله. له کودتاچیانو څخه یې وغوښتل چې واک بیرته د خلکو منتخب حکومت ته وسپاري. د کال 1922 په اپریل کې پوځیانو د هايتي نږدې 4,000 سیاسي بندیان اعدام کړل او په زرګونو نور کسان له هېواد څخه تېښتې ته مجبور کړل. د امریکا دولت چې د هايتي د زرګونو مهاجرینو له ستونزو سره مخامخ شوی او د خپلو سواحلو ګارد ته یې امر وکړ چې د دې خلکو مخه ونیسي او بیرته یې هايتي ته ستانه کړي. قدرمن اورېدونکو مرسول لري او تاسو د هايتي هېواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړه. د خپرونې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار ته اجازه ورکړئ. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. ښه ژوند درته غواړم. د خدای په امان.